دی نن آیات کیا سے خو حکم خاص تے و بیا واقعہ خاص تا حکم بیا عام دی او د ټولو د پاره دا خبره ده او خبره خو د جهاد پوری کړي د صرف د جهاد پوری مختص نه ده بلکې نورو خبرو کې هم سړی دغه کار کولی شي هغه دا دي چې د جهاد دپاره خلکو ته وینا کول نو الله برله په دې باندې اجر درکوي او څوک چې د جهاد نه کولو دپاره خلکو ته دغه کوي ترغیب ورکوي نو الله به د هغې سزا هغې انسان له ورکوي او دقه چاته ویل او چاته مینت زاری کول دقه سفارش دی نو دې آیات کې الله رب العالمین د سفارش شرعي حیثیت الله رب العالمین بیانوي یو قسمه دو قسمه سفارشي یو ته ښه وي د ښه کار دپاره سفارش یو د بد کار دپاره خلکو ته وي نو چې یو سړی د ښه کار دپاره چاته سفارش وکړي د یو سړي خپل جایز حاجت دی او د دغه جایز حاجت د حصول کې د ته رکاوټونه دي او یو سړي ته ووایي چې یاره دغه څیز زما جایز حاجت دی خو میلاویږي نه دی دپاره ته زما دپاره د فلانکي ته ووایه لکه څنګه موږ په عام معاشره کې هم دغه کار کوو نو چې د سړي یو جایز حاجت یو د هغې دپاره چاته سفارش وکړي الله وی په دې سفارش په الله دله ثواب ورکوي ور هغه کار هم ورکوي او الله په نسبت تعالی الله ثواب هم درکوي او که چا د بد کار دپاره چاته سفارش وکړو نو چې د هغې بد کار چې د هغه جایز حاجت نو او د پکې د بد کار دپاره سفارش وکړو یې مدد وکړو د هغه څومره ګناه د الله وي دا ګناه په دې باندې سفارش کوونکي باندې نو بس سړي به د موقع مناسبت ته کوي خو جایز حق د سړي بالکل الله رب العالمین به اجر هم درکوي او دې موږ ته نبي علیه السلام د دې حکم کړی دی باقاعده په احادیثو کې راغلی دي ایش په سفارشو کې توجر الله برله په دې اجر درکوي باقاعده دا په احادیثو کې راغلی ده نو سفارش کول دا د نیکۍ کار دی د ښه او په دې باندې به الله ثواب درکوي بیا کو یو سړي د چاته سفارش وکړو د نیکۍ په کار کې او هغه سړي ونه منه نو چې دی کوم کس سفارش کړي دی به دا بد نه ګڼي چې یاره زما خبره ونه منله کیدای شي نور پکې څه مصلحتونه نو دا به نه وایي چې یاره زما خبره ونه منله او دی پې بد ګڼي او بیا هغه سره خبرې هم پرېږدي او دغه هم ورسره پرېږدي نه دا شي به نه کوي بس کو سفارش دې ومنلی شو خو ډېره ښه خبره ده تاله به الله کو دې نه منل شو تاله به الله اجر درکوي د هغې تا خپل وس وکړه خو چې اوس هغې کس ونه منه نو دې که خو ستا ګناه نشته بس تا خپل تاله به الله اجر ورکوي او نه به پې ته خفه کېږي همدغه شان دا موږ ته شریعت او دین وی او دا دغه شان د نبي علیه السلام په زمانو کې حتی تر دې پورې چې نبي علیه السلام هم د چا دپاره په یو جایز سفارش کې تللی دی خو بس د هغې خوښ نه و هغه خبره د هغې زړه ته نه پرېوته نبي علیه السلام ته یې ووي لکه داسې واقعه په حدیثو کې شته د عایشې بیبي یو وینځوه بریرې نومو رضی الله تعالی عنها وینځوه نو دا په یو صحابي واده و مغیث د هغه نومو رضی الله تعالی عنه نو بیا عایشې بیبي دا وینځه ازاده کړه بریرې ازاده کړه نو دا د شریعت حکم دی چې یو وینځوي نو دا د خپل مرضی نه علاوه کو د خپل مالک چاله ورکړي نو نکاح کېږي خو چې کله وینځه ازاده شوه نو نکاح خدا په خپله برقرار ساتي نو او دې ساتي او کو نه برقرار یې نه ساتي نو بغیر طلاق هم دا ښځه خلاصه شوه نو چې بریره خلاصه شوه بس هغه
آزاد شوه نو د نکاح نه خلاصه شوه نو ویزه مغیث سره وخت نشم تیرولی او د مغیث ډیره زیاته خوښه وه رضی الله تعالی عنه ډیره زیاته مینې وه ورسره خو د هغې نو خوښه نو مغیث رضی الله تعالی عنه پسې ډیر خپه نبی علیه السلام له راغی وی ته دې بریرې ته زما دپاره سفارش وکړه چې یاره دا ما سره نکاح برقرار وساتي نو رسول الله مبارک بریرې رضی الله تعالی عنها له لاړل او ورته یې وی چې دغه شان مغیث سره نکاح برقرار وساته نو ډېره هوښیاره وه نو یا رسول الله مبارکه حکم دې دی کو سفارش له راغلی وی حکم مې نه دی وی سفارش له راغلی وی ښه ده یا رسول الله نه مې دی خوښ نشم ورسره وخت تېرولی نبي علیه السلام یې ډېره ښه بس لاس یې کړ نبي علیه السلام په دې اډو خفه نه شو ګینې رسول الله مبارک چې چا له لاړ شي خو هغې ته مسله معلومه وه چې د شریعت دا مسله ده نو که یو سړی د چا دپاره سفارش له لاړه او سفارش یې ونه منه نو کینه او بغض به ورسره زړه کې نه راولي بس د هغې به نور څه مصلحت دې لومبي آیات کې الله رب العالمین د دې بیان کې دویم آیات کې بیا د سلام باره کې خبره دا راته بیان کړه من یشفع څوک چې شفاعت کی شفاعتن په سفارش کولو باندې حسنتن د یو جایز کار دپاره د یو نیکۍ دپاره نو یکن له وي به د ده دپاره نصیبن څه حساب رخه د ثواب منها د هغې نه ومن یشفاعتن او چا چې سفارش کو په سفارش کولو سره سیئتن د یو بدکار د یو ګناه نو یکن له وي به د ده دپاره کفلونه منها بوج برخه د ګناه منها د هغې نه وکان الله او دی الله تعالی علی کل شیء په هر یو شیز باندې مقیتا نظر کوونکی طاقت لرونکی قدرت لرونکی الله رب العالمین په هر شیز باندې قدرت او طاقت دی کو دې د نیکۍ کړي وي الله به له ثواب درکړي کو دې بدې کړي الله به له عذاب درکړي په دې د الله قدرت او طاقت شته